درې کسات داسې دي چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به الله پاک کړي او دوی له به الله دردناک عذاب ورکړي، نه به ورته الله به ورسره نه خبرې کوي، نه به ورسره الله د رحمت په نظر به ورته نه ګوري، او نه به الله پاک. درې کسان احادیث مبارکو کې راځي، هغې کې یو شیخ زانی، بوډا زیناکار چې د بوډاوالي په حالت کې دی او د بوډاوالي عمر ته رسېدلی دی او دی زیناک د بوډاوالي په حالت کې دی، بوډا دی او د بوډاتوب عمر ته رسېدلی دی او دی زنا کې مبتلا، ده ته به الله ګوري هم نه، ده سره به الله خبرې هم نه کوي، ده ته به الله د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري، د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري، نه به ورسره الله خبرې کوي، نه به الله پاک کړي او ده ته به عذاب دردناک. حدیث مبارک کې راځي چې د چا عمر 80 کالو ته ورسي، ځان له پې سوچ وکړئ، هر سړي ته خپل عمر معلوم، د چا عمر 80 کالو ته ورسېده او دی لا ګناه کوي او د ګناه نه بس نه کړي، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به ده ته وایي چې ما ته ستا عذر نه دی، قیامت کې به ورته الله وایي زه دې عذر نه قبلوم، ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا بیا هم ګناه کول، ته نه پوهېدې، تا ته علم نه و. د 80 کالو په عمر کې چې سړی ګناه کوي، الله د عذر نه قبلي په میدان نه دی قبلوم عذر، ستا عذر نه قبلوم، ځکه ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا ګناه کوي. چې دې عمر ته بنده ورسېږي نو رب العالمین ترې نه حیا کوي، الله وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور باندې عذاب ورکړم، ما له حیا راځي، زه به دله په اور باندې څنګه عذاب ورکړم، ما له د ده نه حیا راځي. مشران چې ګوري او په لاره تېرېږي د اجړاګانو د کورونو مخې ته به ولاړ، 80 نه 80 کاله عمر یې دی، ورشه د اجړاګانو سره ژوند تېروي، د 80 کالو ته عمر رسېدلی، د دې سړي عذر الله وایي په میدان محشر کې نه قبلوم، د رحمت په نظر ورته نه ګورم، خبرې ورسره هم نه کوم په میدان محشر. 80 کالو عمر ته ورسېده، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا، دی اوس هم دا زنا کوي او دا ګناه کوي، نو د عذر نه قبل